سلام ستړي مشئ د دې نسخې لپاره د اړتیا وړ شیان کورکمن پوډر مالګه همدارنګه د زیتون غوړي د غاښونو کریم او لیمو د نورو ښایسته معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ په خوا کې د بیل ګنټي نشان باندې کلیک وکړئ لومړی یو کشوغه د کورکمن پوډر یو لوښي ته واچوئ یعنې د سره یو کشوغه کورکمن پوډر یو ځای کړئ همدارنګه دې ته یوه کشوغه مالګه یا خوړو مالګه چې په کورونو کې استعمالیږي د یوه کشوغې په 4 حصه دې ته مالګه ور واچوئ سره میکس یې کړئ او ګډوډ یې کړئ دې ته یوه کشوغه د زیتون غوړي یا زیتون تیل چې ورته ویل کېږي دا هم ورسره ګډ کړئ او غاښونه به مو دې ډول صفا شي همدارنګه یوه کشوغه د غاښونو کریم هم ورسره یو ځای کړئ یو څه یې میکس کړئ تر څو یو مخلوط ترې جوړ شي یو متوسط اندازه لیمو راواخلئ 2 ټوټې کړئ د دې څخه یوه کشوغه د لیمو اوبه وباسئ دا هم ورسره یو ځای کړئ ټول سره میکس کړئ تر څو ښه مخلوط شي او ښه سره ګډ شي ښه یې میکس کړئ یعنې ښه مخلوط ترې جوړ کړئ چې ښه سره ګډوډ شي او دا ډول خراب غاښونه که چیرې ولرئ انشاءالله په دې نسخې سره به صفا شي غاښونو د صفا کولو برش په واسطه دې ککړ کړئ او 2 یا 3 دقیقو پورې خپل غاښونه د دې په واسطه برش کړئ انشاءالله غاښونه به مو صفا شي که ویډیو مو خوښ شوې در سره لایک کړئ او د نورو پوښتنو لپاره ویډیو کمنټ